محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. دی آیات کې الله تعالی انسانیت ته خطاب د آمنو په الفاظو کوي. اے مومنانو، اے ایمان والا انسانانو، اے هغه خلکو چې تاسو زه په خدای باندې منلې او تاسو پر ما باندې ایمان راوړی دی. نو مفسرین لیکي چې دی آیات کې د الله تعالی د بندگانو سره ډېر محبت او ډېر مینه او ډېر رحمت ښکاره کیږي، ځکه الله تعالی انسانیت ته د رشتې او د قرابت په الفاظو باندې خطاب کوي. او چې کله یو ځای کې خطاب یو څوک چاته د قرابت او د رشتې په الفاظو کوي، نو بیا هغه خطاب کې ډېر مینه او الفت ښکاره کیږي. تاسو زموږ عرف او معاشره کې ګورئ چې کله یو سړی د بل چا سره خبره کوي، خطاب کوي، نو د هغه خطاب دوه شکل دي. کله کله هغه سړی په نامه باندې یادوي. ورور چې ورور ته خطاب کوي نو کله په نامه باندې ځان ته متوجه کوي، او کله کله هغې د قرابت په رشته باندې چې زما وروره، ای زما د مور زوکړې، او ای هغه څوک چې ما او تا ته زندګي الله تعالی د یو مور او د یو پلاره سره کړې ده. نو دا ښکاره خبره ده چې د دویمه وینا کې چې کوم محبت دی په اوله کې هغه محبت نه معلومیږي. فلار چې کله د زوی سره خبره کوي نو یو طریقه خدا ده چې زوی په نامه باندې یاد کړي، بچې زویه، د زوی نوم محمد دی، ورته محمد یا عبدالله فلان ای فلان. دویمه طریقه دا ده چې هغې د قرابت په الفاظو ځان ته متوجه کړي، ورته بچیه، ای زویه، ای زما د زړه ټوکړې، ای زما د سترګو نوره. نو دا ښکاره خبره ده چې د پلار د بچی سره په دې دویمو الفاظو کې څومره مینه معلومیږي، په هغې اولو الفاظو کې هغه مینه او محبت بیا نه معلومیږي. خو د دې حقیقت سره هغه څوک اشنا دی، د دې حقیقت سره هغه څوک ولده واقف او خبر دی چې د هغې په زړه کې دا جذبه وي چې ما ته یو څوک په زوی باندې ووایي، ما ته یو څوک په بچی باندې ووایي، ما ته یو څوک د سترګو په نور باندې ووایي، او ما ته په دې کې څومره لذت او خوند دی. او چې کله هغه زما سره رخصت سي او زه سترګې دې دنیا کې ورغړوم او دې دنیا کې داسې څوک نه وینم چې یا هغې ما ته په زوی باندې ووایي یا هغې ما ته د قرابت په رشته او په بچي باندې ووایي، نو بیا زما سره د هغې وینا څومره حسرت او څومره افسوس دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی یو بچی د اسماعیل علیه السلام په شکل کې ورکړی، او ابراهیم علیه السلام غالبا د دې بچی متعلق د 80 کالو په شاوخوا کې د دې بچی غوښتنه او دعا کړې وله. او ابراهیم علیه السلام ته دا بچی الله تعالی پر 90 کال عمر باندې ورکړي. 92 کال غالبا د ابراهیم علیه السلام عمر چې الله تعالی اسماعیل علیه السلام بچی ورکړي. او ابراهیم علیه السلام واده پر 60 کال عمر غلی دی. د 60 کالو څخه تر 92 کالو پورې چې څومره زمانه وه، دا ټوله ابراهیم علیه السلام په دعاګانو کې تیره کړې وله او د بچي غوښتنه کوله. لیکن چې کله الله تعالی د ګل غوندې بچی ورکوي حضرت اسماعیل علیه السلام، نو الله تعالی دستی پر ابراهیم علیه السلام باندې امتحان هم کښې شوی. او دا په دنیا کې قانون چې امتحان به قدر ایمان راځي، چې د سړي په ایمان کې قوت امتحان د غومره زورور او مضبوطه راځي، او چې د سړي په ایمان کې ضعف د هغې په امتحان کې هم ډېره کمزوري، پر هغې باندې بیا الله تعالی د هغې د وس مطابق امتحان ږدي. د ابراهیم علیه السلام ایمان په خپل عصر کې ډېر مضبوط، نو الله تعالی پر هغې باندې د بچي امتحان کښې شوی چې ته ورسه د خپل بچی په لاس باندې ذبح کړه. د دې چې سړی د ځانه سره فکر وکړي چې د سړي بچی او هغې په ډېرو عمرونو په دعاګانو باندې غوښتل سوی، او چې هغې د سړي سره کومک ته ورسېږي، 6 کلن 7 کلن عمر پیدا کړي، دې عمر کې بچی پلار ته ډېر محبوبي او د پلاره سره زغلي او د پلاره سره خبرې کوي. نو دې وخت کې بیا پلار ته دا امر د الله د طرفه کېدل چې دا بچی په خپله چاړه په خپل لاس باندې ذبح کړه، نو بیا د دې احساس او درندوالی د سړي په دماغ کې ډېر زیات راځي. خو ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی امتحان کښې شوی. ابراهیم علیه السلام هغه بچی د مینا درې له راولي، د غرمې زمانه ده او تور کاڼې دي او توره دره ده او تور غرونه دي، او ابراهیم علیه السلام دې وخت کې عمر 98 کاله دی،
او د بچی عمر 6 کاله یا 7 کاله دی. ابراهیم علیه السلام ژیره او سر سپین او په خپل لاس باندې پر یو کاڼه چاړه ورته تیروي او سترګو مبارکو کې اوښکې دي. هغه بچی ته یا بنیه انی ارا فی المنام. دی وخت د ابراهیم علیه السلام د دې بچی سره ډیره مینه ده. دی وخت د ابراهیم علیه السلام د دې بچی سره ډیر محبت دی او دی وخت ابراهیم علیه السلام پر دې بچی باندې ډیر مهربان او ډیر شفقت دی. د ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې دا نور ته چې اسماعیل زه به تا ذبح کوم، بلکې زه ورته یا بنیه انی ارای، بچی ما خو په خوب کې داسې لیدلی دي. یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای بچی ما خو په خوب کې دا لیدلی دي چې زه به تا ذبح کوم. نو مقصود می دا دی چې کله د پلار د بچی سره ډیره مینه راس، د پلار د بچی سره ډیر رحمي او د پلار په زړه کې بچی ډیر الفت او محبت لري، نو هغه وخت کې بیا پلار د بچی ته په نامه باندې خطاب نه کوي، بلکې هغې ته د رشتي او د قرابت په الفاظو خطاب ورکوي. ورته ای بچیا، ای زویا، ای زما د سترګو نوره، بیا په دې الفاظ خطاب کوي.